کړې خوارې کړې ظالمه بس کا بس لاړ شه دې خو وګوره ته په جومات کې کښېنه الله الله کوه بس داود شاه اوس زما ښه کولو غوږونو سره واوره دا خبره دا د کاشف علي خو دې یو معما حل کړله چې هغه څه کول او څه نو دا هغه مې وچلول هغه ادېش روپو والا نه مې دی چلولی اچھا 1 منټ باندې وګوره یو خو مې دا درته وښولو چې کاشف علي پلار په کور ناست دی پلوسی والا خلکو ته پکار دا ده چې هغه لاړ شي او د دې پلار ته ووایي چې ستا دوکان چېرته دی ته څه خورې د اسمان د ملوسه والا راځي که نه ستا څلور بچي او ټول کروڑپتیان دي پلار نه خلکو ته پکار دا زه درته اوس دا ښیم چې دا کاشف علي څومره تکړه سړی دی او دې څه غول خوړل دي او څنګه دا پیش کېږي دا ثبوت درته ښیم دا ما دې نه راوښتی د دې ټولو نه غټ کمال چې کوم هغه صرف او صرف هم په دې کې و نه جي نه زه د غریب یتیم بې وسله نه هغه پیسې زه بیا ستاسو ته چې کومه ملفیر والا نه هغه زه یو غریب له ورکوم هغه زه یو مسکین نه کم لکه هغې ته جواب ورکړم پکار خیر دې سره یو ګنټه ټایم ورکړئ بیا بند دی لالا موبایل یې بند دی که نه لالا داسې مه کو دا موبایل آن کړه موبایل آن کړه که نه دا آن دی آن واورئ ښه کال مه کوئ که نه یار کال مه کوئ که نه کال مه کوئ نبي بنګل زه ډېر خوشحالېږم زه داسې خوشحالېږم چې د خپل ځان نه بې زیات خوشحالېږم چې یو ینګ ځوان بچی راباسي او د یو کونډې خور محنت کوي هغې سره کوشش کوي د تورو تیارو نه رڼا ته راولي زه پرې ډېر زیات خوشحالېږم کاشف بھائی ته الله ډېر ژوند ورکړي چې د ده په شان ځوانان را پیدا شي خو نه کاشف بھائی مرو به خدای ته به جواب ورکوو په دا مایک مونږ ډېر ښه دپاره م استعمالولی شو دا مایک مونږ ډېر غلط طرف ته بوځي لکه که سوچ وکړي دا بار پیسه نه ده دا مونږ ډېر غلط طرف ته بوځي لکه په دې طرف چېرې په دې پیسه ده مونږ ته ورورسوو مونږ یتیم ته ورورسوو خپل حق مونږ ورورسوو دا مایک نه دی جی کمپلیټ خبره خو زما دا وه فاینل چېرې تاسو سره مونږ کله په 12,000 روپۍ باندې فاینل خبره وکړه په هغه اتوار باندې باران و تاسو د خیشکو پورې راغلی خو ما تاسو ته ووایي چې کاشف بھائی باران دی او زموږ پروګرام کینسل شو بل اتوار ته شو هغې له بیا موږ عبدالحکیم سره بهر راوستي نو تاسو ما ته ووایي چې ستاسو دا ولې څه دا اوس خبرې بدلوي پکې دا اوس غلی ناست دی کاشف بھائی ما تاسو ته دا خبره وکړه چې ستاسو څه داسې مجبوري وه چې تاسو زموږ د پیسو یا وغیره چې کوم دغه هغه تاسو وکړو چېرې دا زیرو چې کومه ملفیر والا نه هغه زه یو غریب له ورکوم هغه زه یو مسکین نه ورکوم هغه زه یو بېوس نه ورکوم ته خپل ملفیر مشهورتیا کې او ملفیر خبره روژه تاسو دا 75 800 چې کوم دی دا د کال نه کوي که نه دا بیان کومه آخر تاسو داسې کوئ که نه چې تاسو دا بلاک که یار تاسو نه زه راځم دا یو بلاک کومه دا چې بند شي دا اوس ما ښه د لایف ګوري لګیا ده زه مه کوه واټس ایپ باندې کال دی بیا کوي لګیا دی چې بیا وکړي بیا بلاک دا هغه خبرې دي हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम یارو رسو کې نو دومره دې وسم نشته خدای دې غرق مکا دا دې بلاک
اوکې دا نه خلاص شو دا ولګو یار بیا زبرته غریب ته زبرته یتیم ته زبرته یتیم ته جی زه هم غریب سړی یم زه هم غریب نه جی نه 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 ورکوم خپل ویلفیر مشورتیا کې او ویلفیر خبره روزانه خبره بټی کې الحمدلله ما سره کوم ویلفیر د اخلاص ویلفیر فاونډیشن اخلاص ویلفیر فاونډیشن جی هغه خپل ویلفیر ته نه پرېږدي په دنیا ویلفیر والا کارونه کوي هغه راځي راځم موږ والا خو زمونږ د سوشل ورکینګ موږ استعمال کا یو منټ تاسو خبره صحیح را ما په دنیا ویلفیر والا کانټیک ساتي خو الحمدلله ما سره یو واحد اسپیټال کې اخلاص ویلفیر فاونډیشن هغه تمام 25 کسان مختلف دا دې ولا سره پرځي زبې ورته خېمه صحیح ده هغه له زور زم پهله ز کوریج کوم الحمدلله ما سره ولا تا شل زرا 20 روپۍ تاسو د دین اخلي شل زرا 10 روپۍ تاسو د دین اخلي نو ما سره دا وای بل یو غریب لکه ما سره اخلاص تاسو ما ته دا وای چې ته د ویلفیر 10 زرا او شل زرا او 12 روپۍ اخلي ته به د غریبانو نصوص لکه روپۍ اخلي تا خو مسافر مو والا غریب هم دی والا عاجز هم دی والا مالدار هم دی والو تا خو دنیا ته به برباد کا ټلیفون لاین کولاو شو څوک چې کال کول غواړي هغه دی راځي نو زما دا وینا دا مقصد دی یو په واتس اپ باندې کال نو چې دوم صرف فون کال په دې باندې زه صرف دا ویم چې دې سړي دا جهاد واتس اپ کال نو چې دوم بچا دا خپګیږي ما ټلیفون کال راشي چې څوک راځي کالو کې څه خبره کول غواړي او کوي زما د وینا دا مقصد دی چې همیشه تاسو ته یو روپۍ چاله ملېږي دا غټ غټ کپام دي دا غله دي السلام علیکم یاسر خان السلام اصل کې واتس اپ کې دغه مسلې کنه چې بل په کال راشي بیا نه کیږي او واتس اپ والا هم پاتې شي او نور نه موضوع ما السلام علیکم تاسو غوړم سلام پېښ کوم وعلیکم السلام جی جناب ما پرونه تاسو نمبر باندې زیاته ټرای کوله خو تاسو نمبر نه ملاوي دوه بیا زه د کاشف خلی په نمبر درغه ما دغه په نمبر خبرې کولې جی جی تاسو هغه وایي چې تاسو دغه صفات کوو ما دغه په فون څخه درغم چې هغه دغه په فون ما غلکس پکولو تاسو څنګه تاسو دغه صفات شروع کړو نه صفات منو شو مې تاسو ما خبره ووري خبره کول وارم تاسو ما خبره ووري کنه کنه جی جی مطلب زما د خبره دا دی چې یو سړی غل نی کنه هغه پسې که دنیا ټولم لګیږي نه هغه مړه لګیا دي دغه غلا و دې ځکه ساده لراو نه دا خبره نه ده یو سړی د غل پورې خبره نه ده چې غل نه هغه نه صفائی د پرم راځي خو په دې نه راځي چې دا الله او ګل او درز او غپ او خبره نه اورم او چغي شروع او اکټینګ شروع کی اکټینګ خو په بازار کې هغه ډیره ده دلته دینه مخکې خلک راغلي دینه پس هم خلک راځي چا کې چې څه غلطي هغه یاره دا زما مسټیک ده ما کې نشته په دې باندې دې لپاره یو سړی ما کتلو د دې خلکو دا ټارګټ ته دی خو صرف دې سره خدای جبر کنه خو نشته دا خبرې دي بل دې نفسیاتي برتری په بل سړي باندې حاصلې بزر چغي جوړيږي دا حساب دی زه ټول مسافر ته چې دا کم خلک دا روپیول مې کو نه دیګنه د ټول نه بیوقوف دا ټول مسافر دي چې د پیسې لګي د دې په کور کې د دې په خاندان کې د دې په محله کې د دې په گاوند کې دا څوک نشته چې لوري دا ټول غلي دي ټول ځان د لپاره لګي دي ځان د لپاره صفای نه مختین ځان د لپاره پیسې وږي څوک 1% وږي څوک 2% وږي څوک 5% وږي څوک 10% وږي دا چې څونه دي د ټول خاتمه په کار دا پاکستان ته دا پاکستان باندې سميږي چې دا خلک د کراس روپ نه سم شي دا به ال سميږي خو چې دا څنګه زموږ پښتانه دي کنه او دا څه به وقوفان دي سره مرګري دي کنه نو د مشکله کې دا پاکستان دا سم شي دا پښتانه دا نه سمي دی لکه په کار دي له شعور په کار دي شعور دا په کار دي اصل کې بچیا تاسو نو له کور کې ورکم جی ستانوم سره زویا یاسر جی یاسر خان شه د څه دی چې اخر دا پښتانه دا مسافر چې کم پراته دي په مختلف ملکونو کې عرب ملکونو کې په یورپ کې پښتون ذاتی طور باندې ډیر سخت کانه دی دته پښتون وای کانی دا